عبدالرشید دوستم یو نوی پیغام را لېږلی دی. عبدالرشید دوستم وایي موږ باید داسې کیننو او ځانونه خپل هیواد ته ورستانه کړو او جګړې ته پایل ورکړو. ښاغلی دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر یادېږي، د برهاودین رباني سره یې هم لیدنه ترسره کړې او غواړي چې افغانستان ته ورستون شي او د جنګ میدان ته ورشي. احمد مسعود تر دې مهاله کوم څه دې غونډې ته نه دي ویلي، خو دوستم د احمد مسعود څخه غوښتنه هم کړې وه که غواړي چې د دوی ګوند سره یوځای شي نو په شریکه به افغانستان ته ورستانه شي. ښاغلي دوستم ویلي دي چې زه به پخپله د جنګ میدان ته ورستنېږم او جګړې ته به پخپله خپل لاسونو ټکان او مخ ته به یې وړمه. طالبانو څه نه دي ویلي او نه یې هم کوم غبرګون ښودلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهاودین رباني د 11 تلین په مناسبت په یو جوړه شوې انلاین غونډه کې خبرې کولې او د غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خپره شوې. ویلي له دوی طالبانو سره زور په کار دی او باید یې پر وړاندې مبارزه وکړي. نوموړي د روانه اونۍ په ترڅ کې په وینا کې د افغانستان سیاستوالو غونډه ته په اشاره وویل په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کېږي. یوازې همدا بهرنیانو سره خبرې وکړئ، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي، دا لور تر کابله او بل لور تر هراته، په 15 ورځو کې به دوی خبره ختمه شي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کوي چې خپله هم د بشر حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقض تورن دی او د نیولو هڅې کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله پامان تر بیا خیر چارې.